له وطنه زرګونه کیلومتره لرې د وطن رنګونه. د کوچنۍ افغاني ماشومې د اختر لپاره ځان په وطني رنګونو کې رانغښتی. هغه هڅه چې ډېرې افغاني کورنۍ په جلاوطنۍ کې د خپل هویت او کلتور د ژوندي ساتلو لپاره کوي. کله چې اختر را نږدې شي د بلجیم انتورپن کې ځینې کوڅې د کابل، جلال آباد او هرات یادونه تازه کوي. رنگین لباسونه، لاسي خامک، ګاڼې، د اختر شور او هغه خلک چې غواړي آن په کډوالۍ کې هم خپل کلتور ژوندی وساتي. موږ مشتریان د بلجیم د مختلفو ښارونو نه راځي، د آلمان د دې نږدې ښارونو نه، د هالند نه، د فرانسې د دې نږدې ښارونو نه مشتریان راځي. او د دې ترڅنګ دا کم ځوانان هلکان چې دي د دوی دپاره هم موږ تقریبا 700 زرو جوړو پورې جوړې راوړو او هغې سره موږ سپلای هم راوړو. نو په غټ تعداد باندې په اخترونو کې خرڅېږي او بیا ټول ډېرې افغاني کورنۍ دلته د اختر لپاره جامې اخلي، ځکه د دوی لپاره اختر یوازې یوه مذهبي ورځ نه ده بلکې د هویت او یادونو برخه ده. دلته له آلمان څخه راغلی یم. د اختر لپاره مې جامې واخیستې. ډېر ښایسته لباسونه لري. هر څه چې غواړي دلته پیدا کېږي. دلته زموږ د خپل فرهنګ افغاني لباسونه شته. ترڅنګ پاکستاني، هندي او ان د ماشومانو لباسونه هم شته. کله چې اختر نږدې کېږي اخیستونکي زیاتېږي. نارینه او ښځینه راځي. اختر ته نږدې ورځو کې ګڼه ګوڼه ډېره وي. په دې جامو کې یوازې تارونه نه دي اوبدل شوي، دا د دوی لپاره د خاطرو او یادونو یو ناپایه حس دی. افغان کډوالو ته که څه هم ژوند بدل شوی، ښار بدل شوی، خو ځینې دودونه یې له زړونو سره تړلي پاتې دي. اخترونه وي او که د نورو کلتوري ورځو نمانځل افغانانو ته د وطن یاد تازه کوي. وایي تر هغې چې دا رنګونه، دا جامې او دا دودونه وي، د افغانستان نوم به د دوی په زړونو، سینو او کورونو کې پاتې وي. په کډوالۍ کې کله ناکله یو افغاني لباس د وطن تر ټولو خوږ او نږدې حس وي.